مخکې دا ساحه ټول کورونه ول عمومي بس اوس دوی وایي چې دا داود خان وخت راهیسې نقشه ده لارې خو درې لارې خو څلورمه لاره طبعا همدا وه که نه نو ولې کورونه جوړول ګورې دا ښار طرف ته چې وګورې ټول چراین یې ډېر ښایسته جوړې کړي دي خو بدبختانه دغه طرف ته ډېر پام نه ده سوی دلته چې مارکیټ مخکې اوس چې دا مارکیټ هم هغه وران شو او دلته چلمتره سړک جوړ کړي مونږ ډېر خوښ یو ولاړ امارات چې راغلی دا وګوره چلمتره سړک هم دلته جوړ شو دا ساحه که راته راوپېژنئ زموږ لیدونکو ته معرفي کړي دلته مخکې څه اوس څه کېدونکي دي جګړې خو وې نو سوچونه فکرونه او مرګونه او قتل و قتل که نه باور وکړه چې د نکریزو سره بیخي داسې زلمی ښکاري او که نه زلمی یم چې زلمی نه دا کار څوک کوی شي خپل سوال به ته والم او که ایاتان راشي د اسلامي امارات او دلته ښکلې ښکلې غرفې ته درکړي سلامونه ګلونه احترامات اله ورزو ده مې دا ده خوږو لیدونکو چې ټول به روغ جوړ خوشحاله او د صحت جامې به مو په تن وي خوښ او خوشحاله یو ځل بیا یم چې د هیواد د پرمختګ د ترقۍ او آبادۍ په خپرونه کې درته هرکلی وایم زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو د بودخاک څلور لارې ته راغلی یم مخکې درې لارې وه اوس څلور لارې شوه څلور لارې په دې معنا چې دغه تر شا چې مې کم سړک تاسې وینئ چې نوې د رغېدو چارې روانې دي او جوړېدونکی دی البته د یادونې وړ بولم چې هوا ډېره یخه وه د یخې هوا کې د سړک د آبادۍ چارې هېڅ نه ترسره کېدلې او نه کېدلی شوې نو په دې وجه باندې هوا په ګرمېدو ده او انشاءالله داسې یو ښکلی سړک به په دې طرف باندې جوړېږي د بودخاک د څلور لارې نه به غځېږي تر سید جمال الدین شارکه پورې دوه سړکونه به وي ښه په پراخه شکل باندې او ورسره په څنګ کې پیدارونه بایسکل راو لایټینګ سیستم سټنډر لښتي دا به ټول په نظر کې نیول شوي وي نو زړه ته رانږدې لیدونکو دلته ښاري نظم هم ورسره په څنګ کې پکار دی ښاري صفایي هم په نظر کې نیول پکار دي چې زموږ شهري نظم باید په منظم شکل واوسي او کابل چې څنګه مو توقع وه څنګه مو ارزو ده او په شکل د اشکالو ورځ تر بلې هغه خپلې هیلې او امید ته رسیدونکي وي انشاءالله نو د دې سړک په هکله باندې او ښاري نظم د بودخاک د څلور لارې د ځینو ښاریانو نظرونه به هم راخلم د دې سړک په هکله به هم غږېږو دلته شخصي خلکو دا دولتي کومه چې د سړک لپاره ځانګړې شوې سیمه او ساحه وه شخصي مارکیټونه یې جوړ کړي وو کورونه جوړ شوي وو هغه کورونه هم تخریب شو د غاصبینو لخوا حتی یو منډۍ پکې یو شخص جوړه کړې وه چې پیسې ټولې شخصي جیبونو ته تللې نو په دې هکله باندې نن موږ راغلو چې له دغه ځای ته یو مستند او ځانګړی ګزارش جوړ کړو چې خلک څومره خوشحاله دي سړک ته څومره ښاري نظم به رامنځته کړي دغه کم ازدحام د موټرو چې دا به څومره کم شي ورسره او د سیمې او ساحې ته به څومره ښکلا ورکړي هیله ورځو مې دا ده چې راپور تر اخره پورې بدرګه کړئ زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو د بودخاک څلور لارې کې ښاري نظم په هکله باندې ورسره په څنګ کې دغه نوی جوړېدونکی سړک چې د بودخاک څلور لارې څخه غځېږي او مستقیم ځي کوم خواته د سید جمال الدین شارک په طرف باندې ځي د سیمې د اوسېدونکو سره هم غږېږو نظریات یې راغلو په دې خاطر باندې چې دوی څومره احساس ته خوشحالۍ کوي سلام ورور ستړي مه شئ وعلیکم السلام مننه تاسو ته څنګه وروره ښه الحمدلله خپله څنګه یې نوبت خو د ده خو زه خیر ما تا سره خبرو شروع مشکل نشته دا اوس په غوسه نه شي نه به په غوسه کېږي دواړه قدرمن شئ ستاسو نوم ګرانه زما نوم محمد یونس دی محمد یونس جانه ته د کوم ولایت اوسېدونکی زه د یاره پکتیا یم د پکتیا یې دا څنګه تیږه اړه وه بس لاندې د دغه پکتیاوال یا ګرانه وروره پیلي د همدې ځای اوسېدونکی یاستئ تاسې هو الحمدلله شمشاد کوڅې مخکې دلته سړک و نه مخکې دا ساحه ټول کورونه ول عمومي بس اوس دوی وایي چې دا داود خان وخت راهیسې نقشه ده او دا نقشه موږ عملي کوو نو ځکه دا کوم کورونه چې کې راغلي ټول یې ړنګ کړل کړې ور په شا کړې ولاړ بس رښتیا راته وایه پې خفه یې که پې خوشحاله والله موږ خپله خوشحال یو ځکه چې عمومي سړک د چلمتره بیا نو دغه سره به د ارزان قیمت ساحه نه بلکې ټول کابل ډېر پرمختګ وکړي او ډېر ښایسته به ښکاره شي ښاري نظم هم پرې رامنځته شي بالکل نو ګوره که سړی د ځان سره فکر وکړي چارهیي بودخاک د بودخاک څلور لارې خو درې لارې خو څلورمه لاره طبعا همدا وه که نه نو ولې هم کورونه جوړول
والا بس موږ خپل هم نور ته پیو کنه دوی ویل چې داسې څوک به رانه شي کنه تا سره کېږي دوی دا فکر کوو کنه چې دا رقم څوک به رانه شي دا نقشه عملي کړي ښه بس نو طالبان ته د خبر الله نه و چې ګوشته کې ځوانان شته زیات عمر ورکې راغله بس پروژه عملي کړه قدرمن شي او ګران وروره خیري نظم په ټول ښار کې رامنځته شوی دی بالخصوص دویمه څلور لارې چارهیدو بازار ښایسته منظم دی چارهیدو خاک ته چې ګورم وضعیتونه ډېر ګډوډ ښکاري څه نظر لرئ په دې هکله بس انشاءالله دا ځای به هم جوړ شي الله تعالی به یې جوړ کړي که نه دا نور چرایانو ته چې وګورې دا ښار طرف ته چې وګورې ټول چرایان یې ډېر ښایسته جوړې کړي دي خو بدبختانه دغه طرف ته ډېر پام نه ده سوی نو انشاءالله تعالی کېږي به کوم سړی مسجد کې ناست و یو جالب اکثر په یادېږي خوږو لیدونکو مسجد کې ناست و نو چا ورته ویل څه کوې وایي قرار دی مسجد کې کښېنئ عبادت کوم او بس روزي خدای را رسوي ښه وایي ځکه یو درې ورځې چې تېره شوې بېچارګیان نور بیخي وضعیت خراب شوی مسجد چې د ماسختن جمع کله رخصتېږي خوږو لیدونکو نو بس ده ویلي دي چې ولا دا نن د درېیمه شپه ده او بیا د څوک نه بیایي او دا روزي ګوره یو څه نه څه خواري غواړي باید خواري وسره خو دې اخر کې ټوخی کړی نو د مسجد کې یو سړی چې اخري پاتې مخې راواړه وروره وایي څنګه چل دی وایي ولا زه خو مېلمه یم وروره دا نن مې درېیمه ورځ ده خو د ځان سره بوته خې په خېټه موړ کړه ډوډۍ وخوړله نو چا ته بیا تپوس وکړه چې تا خو مسجد کې 3 شپې تېرې کړلې روزي څنګه چلوې روزي واقع چې خدای ورکوونکی دی خو ټوخی غواړي نو خدای خو وطن را جوړوي خو موږ او تاسې به وسیله کېږو حتما ولې نه ته مې هم راشه خواله قدرمن شئ ژوندي اوسئ ډېره مننه کور ودان ته راشه که نه یاره سلام ستړی مه شئ څنګه وروره ښه کلاري ده تا سره به لږ شخصي مو غږېږو که نه عمر دې څو کاله دی والا زما عمر دی 16 کال 16 کالو پورې او نوم مبارک دی ګرانه زه تسل یم د کابل اوسېدونکی تسل جان د کابل اوسېدونکی اصلي د کوم ولایت اصلي هم دی د کابل او دا کابل دی ښه دا وګیر دی خلکو دلته سړک نه و څه موجود و تاسې د دې ځای پخواني اوسېدونکي یاستئ که نه پخواني اوسېدونکي دا همدلته خو او موږ ته هغه ده دلته چې مارکیټ و مخکې دا مارکیټ نقشه خو داود خان د خوا شوی و نو چې اوس عملي کېږي انشاءالله او اوس چې دا د مارکیټ هم هغه وران شو او دلته چلمتره سړک جوړ کړي موږ ډېر خوښ یو ولا دا مارکیټ د چا و دا مارکیټ څه شخصي و په خیال شخصي و نو شخصي څه کار لره چې راته د دولت په ځای کې مارکیټ لا نو هغې وخت کې څه خبره نه و چې د دولت وخت و د طالبان په وخت کې بیا دا غصب شو وایي چېرته چې پیسې هلته خوله چوپه پاتې همداسې کیسه وه که نه اوس څنګه چل دی اوس سوله قراره کړی د چا خبر چې غصب شوي ټول لاړو پټ به یې ویمه که نه اوس ډب لاندې ادب دی والا چې همداسې چې دی که نه والا ارزان قیمت کې پارکونه ښایسته ښکلې نقشه ښایسته شارکه او بس دلته مې کور دی وروره 50 متره وړاندې ځم او پارک حسب کومه څه کې دا ما د کور مخه ده او شاخونه چې تا لرله ځمکه دې پې کولبه کوله ته اوس راشه ویې خوروه کږه خوله به څوک سمیږي همداسې پکار ده همداسې والا پکار اسلامي امارات نه مو نوره څه غوښتنه ده والا موږ ډېر خوښ اسلامي امارات نه په دې چې زورواکې ختم شوې هر شی ختم شوې اوس ګوره خصوصا چې په دې اول په دې همدې هغه باندې راځو همدې خبرې د دې سړک په هکله همدې سړک په اړه خبرې کوو چې اول دا سړک نه و هغې وخت کې اوس شکر د پوه شئ دا امارات چې راغلی دا وګوره چلمتره سړک هم دلته جوړ شو موږ ډېر خوښ ډېر زیات خوښ یاست خوشحاله اوسئ تل همداسې خوښمن اوسئ اسلامي اماراته نور څه نه وایم کاکا تا سره د دې سړک په هکله باندې خبرې کوو ته خو پخوانی سړی داود خان نقشې عملي کېدل اوس په دې 16 کالو کې ولې عملي نه شو څه کیسه وه کاسې لاندې نیم کاسه وه پیسې خو هم ډېرې راتللې ډالر هم ډېر و خوږو لیدونکو بیا ستړي مه شئ کاکا مې تر څنګ ولاړ دی او د سره لږ د زړه غوټې سپړم سلام کاکا ستړي مه شئ خوار مس خیر اوسې تاسو هم ستړي مه شئ قدرمن شئ کاکا مهرباني چې څونه فکر کوم د دې چاراسیا نه وراخوای او بالکل د لوګر د لوګرې خیا د برکې براک دی ولسوالۍ څومره ښه ده زموږ په سر کې سترګې مهرباني خوشحاله اوسئ کاکا جان نوم ستاسو نوم عبدالجمیل خیا اول خو د تارکلی وایم او په دویم قدم کې دا کومه ساحه کې چې موږ ولاړ یو دا ساحه که راته راوپېژنئ زموږ لیدونکو ته معرفي کړي دلته مخکې څه و اوس څه کېدونکي دي دومره ده چې زه خپل هم نابلده یم کنې دلته دغه دومره معلومات زیات نه لرم لکه تا چې پوښتنه وکړله خو دغه چاره بوتخاک ده دغه سړک چې نه وی جوړ سه د دې به نقشه شاید پخوا هم وه خو مقصد خلکو دا ځای غصب کړی و کورونه یې پکې جوړ کړي وو
طالبان د خیر شي چې راغله هغه غاصبین یې له بین یې وړل کورونه یې هم چپه کړل دغه نقشه یې پیاده کړله. پخوا به رشوت ته شیریني ویل کېده او غصب ته به پرېږده دا جیسې پرېږده چې دا ځای سره ډېر ښه ښکاري دا پارک جوړ کړي ځان دپاره اپارتمان او بنګله جوړه کړي دا خبرې نه وي. اوس څنګه هر سړی په ډاډمن شکل دا خبره کوي؟ خو امنیت ته که نه هر سړی خپل حق او وظیفه یې وپېژندله ځکه ډاډمن خبرې. پښتو کې یو متل دی وایي ډب لاندې ادب وي. څه ډب هم د دې ادب سره ملګری دی که نه؟ بالکل بالکل. دلته موږ داسې حالت ولید که نه چې حتی مخې ته ودرېدل چې دا جای زما ده او دا ما جوړ کړی په دې ما مصرف کړی ده بس دا 2 ډبه یې ووهه جای ونه کړو. ځوانان چې ورته راغلل هېڅ هم نه وو. هېڅ هم نه وو. ناصر خان سره د اوښانو په مخه کړ. اوښانو په مخه کړ. قدرمن شي کاکا مهرباني. اسلامي امارت نه د نوره څه غوښتنه ده د داسې ساحو د تثبیتولو دپاره د غاصبینو د منګلو نه د خلاصولو دپاره څه مطالبه تلي؟ که اوس زه درته وایم چې همدغه پروسه لږ دوامداره کړي اطرافو ته یې مباسي زه خپله د لوګر یم د موږ خپله یوه دشته غصب سوې ده کوچانو غصب کړې ده چې هغه موږ ته راوګرځوي دا به نو ډېره ښه خبره په دغه رقم سره په سلهاوو جای کې په هره ولسوالي کې قضیې موجود دي همداسې قضیې موجودې دي که نه نو که دوی دغه پروسه تعقیب کړي دا به ډېره ښه خبره وي خلک به هم خوشحاله وي جنجالونه به هم له بینه لاړ شي هر څه به تربګنۍ دښمنۍ چې د دې ځمکو په سر باندې دا به ټول سره حل وپسې خدای دې تا ژوندی لري قدرمن شي ډېره مننه. اسلامي امارت بس د کاکا پیغام هم واورئ دغه لړۍ اطراف ته هم وغځوئ چې تر څو هلته هم په اطراف کې ملک صاحب دی خان صاحب دی جابر صاحب دی ابل نوم بنالمه هغه صاحب دی نو سخت ظلمونه تجاوزونه په دې تقریبا 43 کاله خواوشا چې د خپل منځي دا یو بعضې تحولات جنګونه او جګړې وي نو هغې ته هم توجه وکړئ. خوږو لیدونکو خپله خپرونه هم رانغاړم او ورځمه د ښاري نظم پاکلبه د بتخاک د څلور لارې نه لنډه مرکه راکړم کې مزې خو د ټول عمر مزې دي ګیره سپینه شوله کې خو موږ زیاتې سپین ګیرې شلو ستړي مه شئ کاکا جوړ بخیر جوړه شي یو ځل بیا ستړي مه شئ خوږو لیدونکو زما د برنامه خپرونه بس خبرې هم لږ ډېرې کوم غواپه غواړم کاکا سلام علیکم. وعلیکم سلام. ستړي مه شئ خیر صحت مجاز ښه دی جوړې نوم دی او دلته څه مصروفیت لري؟ مصروفیت خو د مینه مصروفیت دغه ته ناست نه دغه پیاز کچالو ته پیاز او کچالو ته او نوم هم دی احمد شاه مالدا ساتي که خرڅوي؟ دا خرڅو خرڅونکي خو داسې نه تا قرار پیتا ویته ډډه والې ولا نو داسې دی چې څوک یې اخلي هغه راځي چې څوک راځي او څه چې په دغه تقدیر کې لیکلي هغه به راځي روزي په ټنډه ده په منډه نه منډې هم ډېرې ووهلې کم ځای ته تللی وي ورکه که پښتنه مو کوه ما له هسې نه چې په دې سپینګیریتوب کې داسې تللی ترکیه ته راځه نه د هغه ځینې هم خدای وساتي دا خپل ملک هم خپل ملک یې کلامدی مطلب خدای راکوي شکر پې باید سړی وباسي الله شکر ده کاکا جانه سره کم جوړېږي او د دې منطقې ښاري نظم هم رامنځته کېدونکی دی بالکل څومره خوشحاله یې په دې سړک باندې او دا ښاري نظم چې کوم رامنځته کېدونکی دی په دې څومره خوشحاله یې دا خو چې څومره جوړېږي هغه هغومره خوشحالېږي کومه تمه امید یې پیدا شوې ده نه ولې نه امید هم په دې پیدا شوی دی چې قتل و قتل نشته ظلم زیاتی نشته مطلب که نه نور که وجه د لمده ده هغه لاره رسوي د هر سړي په تقدیر کې ده روزي تېرو جنګونو کې کله دې د خولې نه دا وتې دي چې یاره زه به په دې 3 وخته ډوډۍ کې 2 وخته خورم خو چې دا وضعیت خدای بدل کړي یاره تېرو وختونو کې هم د الله نه هم سوال کړی چې وچه د کلمده ده خدای راکوه اوس هم راکوي منظور مې چې جنګونه او جګړې ډېرې بده ورځ وه جګړې خو وې نو سوچونه او فکرونه او مرګونه او قتل و قتل که نه زیاتو ظلم ډېر اوس خو د الله شکر دی مطلب که وچه د لمده ده خوري په عزت په ابرو سره خپلم خاوره ده خپلم وطن دی هر سړي خپل نیت دی خپلم قانون دی خپلم خلک دي خپلم حکومت دی که څومره نیت دی صفایي هغه هم د خدای روزي زیات دي کاکا کوم څنګه ناست ستا او د څو کله انډیوالي ده سره ولا ډېر وخت نه ده نو کاکا سلام علیکم وعلیکم خیر ستړی مه شي کاکا جوړ بخیر صحت مجاز ښه دی شکر دی خدای رحم ده باور وکړه چې د نکریزو سره بیخي داسې زلمی ښکاري او که نه زلمی یم نو چې زلمی نه دا کار څوک کوی شي خپل سوال به ته والم یا ستاسو نوم کاکا عبدالمنان خیا کاکا جانا څونه وخت کېږي تاسو دلته په دې کار مصروف یاست دغلته د یو هفته شو راغلي دلته هم دلته دواړه ورونه دلته ناست انډیواله دلته یو 100 منه مال هم راوړی ده اوس ورته ټکه ټوکه ګزاره خدای مهربانه دی بېشکه ای وایي د
بیکارۍ نه بېګار هم ښه وي او بالکل همداسې ده که نه بالکل ناست نه پردي هغه نه غیبت نه دغه نه دلته ناست یو او که خدای پاک او که ایاتان راشي د اسلامي امارات او دلته ښکلې ښکلې غرفې ته درکړي چرای کې خلا ښه ده که بیخي به نعمت الله شي بیخي نعمت الله شي الله غواړي شي انشاءالله امید شته او د بالکل دې سرک نه خو قرط دي چې غوړي پې واچه نعمت الله شي خدای مهربانه د غرفې به هم درکړي دوکانونه به هم درکړي او کاکا جانه څه غوښتنه لرئ په مجموع کې د اسلامي امارات نه د ښاري نظم په هکله او سره په څنګ کې د دغسې غاصبینو د منګولو د ځایونو خلاصول موږ دا غواړو چې دغسې دا غله او غدور دغه نه وي او دا جنګ و جدل نه وي او نور دغه یو غریبي وشي کار وشي نور څه نه غواړو نور موږ څه غواړو بس بس ړوند د خدای نه سترګې غواړي او کاکا هم دغه کار غواړي بالکل دا بس همدا ده ډېره مننه د خپل هغه غواړو غریبي غواړو نور څه غواړو ژوندی اوسې کاکا جان ډېره زیاته مننه کور ودان ستاسو په اجازه قدرمن شئ زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو د سلک رو ټایم د یوټیوب چینل ځانګړی ګزارش مې درته د داسې یو ځای نه جوړ کړ چې دا بیخي ګریزبن او کاغذ پیچ لاره وه هېڅ تمه او توقع د دې نه کېده چې په دې سیمه او ساحه دې سړک جوړ شي سړک ته د دولت توجه کورې ودان بچی لوی ډېره مننه او سره په څنګ کې دغه ښاري کومه بې نظمي چې ده دې خلکو دپاره که غرفې ځانګړې شي او سر به په سوري وي د لمر نه بچ وي او سره په څنګ کې به یو او زموږ ملي خزانې ته به هم یو 15 روپۍ ور اضافه شي چې تر څو همدغسې کارونه پرې ترسره کړو زړه ته رانږدې خوږو لیدونکو که مو زموږ چینل نوي سبسکرایب کړی در سره لایک کمنټ شیر او سبسکرایب ضرور کړئ تر یو بلې خپرونې چې زه صاحب الله صافی سره د قدرمن ټیم ستاسې په درانه چوپړ کې حاضرېږم تاسې په لوی بخونکي مهربانه څښتن تعالی سپارم هر چیرې چې یاست د هېواد د ترقۍ سوکالۍ او آبادۍ په هیله السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته